په دنیا کې که یو انسان پریشان حاله وي د پریشانۍ د ختم کړي یا یو انسان په مشکلات کې مبتلا وي مشکلات ورته د مشکلات ته ختم کړل یا یو سړی داسې چې هغه بېچینی وي ورته د بېچینی د ختم کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ بندو الله تعالی د بېچینۍ پریشانۍ نه وو یو بېچینی او پریشانی ختم شي دوزه ختم کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چې یو انسان کا پریشان وي په پریشانی کې مبتلا وي په مشکلات کې گرفتار وي د پریشانی د مشکلات ختم کې کله عمل په وجه ختم کړي لوستي و چار ورته وکړه یا د ژبې په طاقت سره د یو پریشانی ختم کړي یا د قلم په ذریعہ باندې د یو مشکل ختم کړي یا چې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی د تو یو پریشانی ختم کو تو یو بېچینی او ختم کو تو یو مشکل او ختم کو څومره غټه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث دا بل جز دی من یسر علی موسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة چې کوم سړی داسې چې هغه په تنگ دستی کې وي په مشکلات کې وي د یخ تنگ دستی د ختم کړه یخ ته تو اسونتیا پیدا کړه نو پیغمبر علیه السلام فرمای چې د په دنیا کې او په آخرت کې الله تعالی د انسان د پورا اسونتیا پیدا کوي من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة یو انسان د پیغمبر د قرضه دو د قرضې د ادا کول وخت روغی خو یخ سره دمر توفیق نشته چې تو قرضه ادا کو غریب دی مسکین دی بیا تو یخت اسونتیا پیدا کړل مهلت ته ورکه چې کله الله تعالی تو واسطه کو بس د مو قرضه ادا ک دغه مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای یی چې په دنیا او په آخرت کې الله تعالی د انسان د پورا اسونتیا پیدا کوي دا ولته شي چې کله د پزړه کې د مخلوقات محبت وي د یو انسان محبت په پزړه کې وي کچره د انسان محبت په پزړه کې نه و بیا د تونه دا چر کله نشي او بل خبره کچره دغه چار وکړه خو په دا کې د الله تعالی رضا نه و د چا سره د امداد وکړه د چا مشکل د ختم کړه د چا پریشانی د ختم کړه خو په دا کې د خالته ځون شکر کول مقصود وي چې خلق مو ویني چې هو د پلونکی د پلونکی سره څومره شو وکړل څومره ښه خبره وکړه د یغ مقصد هدا وي چې خلق مو وګویني خلق مو ته د غټ سړی نه وي په دا باندې الله تعالی یو اجر هنه درکوي الټا د الله تعالی په نس نو چې کله چا مشکل حل کوي د چا پریشانی ختم کوي او یا چاته اسونتیا پیدا کوي مقصد د الله رضا وي چې الله ده د تو بنده ده زه د تو بنده یا مشکلات ته ورته تو د رضا د پر د مشکل حل کوما یی چې په دغه وخت الله تعالی د انسان ته غټ اجر ورکوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی الراحمون يرحمهم الرحمن چې کیم خال د ځکه پول باندې رحم کو په خلق باندې رحم کو بیا الله تعالی په دغه انسان باندې رحم ارحموا من فی الارض يرحمكم من في السماء د الله نبی فرمایي چې توس د ځکه پول باندې رحم کوي چې الله تعالی په توس باندې رحم کو نو دا ډېر اهمه خبره ده درې خبره مې ته بیان کړل یو دا چې د چا مشکل حل کې د چا پریشانی ختم کې د چا بېچینی ختم کې او درمه خبره ده چې چاته اسونتیا پیدا کې نو په دنیا کې په آخرت کې الله تعالی ته اسونتیا پیدا کوي د تو پریشانی د تو مشکلات نه یو مشکل ختم کوي نو دا دمر غټ پیغام دی چې ویس ډېر مبارک وخت دی هر انسان ته پچار دو چې په دا باندې خپل عمل وکړو د خلک سره همدردي وکړو او چې څومره درخه شي د خلک مشکل حل کوي او دا د مشکل یو ذریعہ دو چې دا کومه خبره مو بیان کړه دا خبره د بل چاته بیان کړه بل چاته د ورسوله یغ د چا مشکل حل ک الله تعالی د یغ په چار که د تو صوب لګي نیکي چار د چاته ورسوله ښه خبره د چاته ورسوله الله تعالی تو ته هم دمر اجر درکوي لکه یغ انسان ته اجر ورکړي دی د یغ په اجر کې هیڅ کمی نه خو الله تعالی تو ته اجر درکوي دغه وجنه خپل عمل پکې نور خلته دغه پیغام ورسوي